बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यो वार बया ज़ मकास अहमद और सर दे डॉक्टर यासिन इकबाल यूसुफ जैसे तो डॉक्टर साहब नवा नन यौ दासे इशू यौ दासे मसले बारे के तपोस को चे په ظاهر باندې هغه موږ داړو سم مسله نه ښکاري یعنی کوم وګورو چې ماشوم رالوي شي نو مدرسې تم دي او سکول تم دي لس کاله دی سبق وي لسمه پورې بیا یو لسمو کې بیا دولسمو کې دغه شان دي هغه مدرسې ته لاړ شي شپږ کاله هغه یو علم وکړي څلور کاله بیا مفتي کورس وکړي خو بیا چېرته څوک په یو ځای کې نوکري کوي یا څوک چېرته یو جومات کې امامتي کوي خو دغه علم او دغه کتابونو په ګراوند کې د حق او د باطل په منځ کې د فرق کولو یا د ظالم او د مظلوم په منځ کې د فرق کولو یا په معاشره کې چې کومې نورې خامې او خوبې دي هغې ته را نشي او په پریکټیکلي ان ګراوند هغه علم چې کوم دی په کار را نشي نو د دغې باره کې مونږ ډاکټر صاحب نه تپوس کوو ډاکټر صاحب تاسو په دې باندې لږه رڼا واچوئ چې دغه علم چې دی دا دومره زیات وخت چې ضایع شي دا دومره زیاته انرژي چې ضایع شي چې دا په کار راشي نو دا به څنګه کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول د پوهې چې کوم بنیادي صفت دی هغه مونږ کمپلیټلی مکمل طور چې دی نه مونږ غلط کړی دی. پوهه مونږ دې ته وایو چې یو سړي له ډېرې خبرې ورځي او ډېرې خبرې څوک کوي چې هغه ډېر ګرځېدلی یا ډېرې اورېدلي یا ډېرو خلکو سره ناسته پاسته کړي یا ډېر کتابونه ویلي. نه ډېر کتابونه چې دی نو هغه څه بدلون راوستی شي نه ډېرې خبرې بدلون راوستی شي او نه ډېرې زده کړې بدلون راوستی شي. زده کړه چې ده لکه د عربۍ یو ضرب المثل دی وی العلم فی الکتب لا فی الصدور. علم په کتابونو کې دی په سینو کې نه دی. کتابونه به ته ګوري دا د پخوا زمانې نه قاعده را روانه ده چې هر مور پلارو هره معاشره دا کوشش کوي چې د هغې نوی نسل او ان که زوړ ومي چې هغې زده کړه وکړي او پوهه پکې راشي. پوهه تاله راله دا داسې ده چې په خر باندې تاسو د الوګانو یو غوندې واچو دوه بوجې هم د الوګانو ډکې کړې او په خر هم کېښودې او هغه خر چې وړوکی و الویش او هغه بوجې په ملا باندې ګرځي نه چاله ورکوي چې پاخې کړي نه چېرته پټي ته وړي چې څوک یې وکري او د الوګانو بوجې دې په اوږې ګرځي د هغې نه به چاته فایده ورسي چرم نه فایده به ترې هغې ورسي چې دغه الوګان هغه چاله ورکړي څوک راشي او د الوګان پرې کړي په کټوۍ کې واچي مالګه مرچکې ورته واچي پاخې کې څوک یې وکړي یا په پټي کې وکري هغه نور بوټي وکړي هغه نور الوګان وکړي نو دقه به وده کوي. دغه به د خلکو په کارېږي. قرآن چې دی د هغې باره کې قرآن په خپله وایي چې دا فرقان دی او فرقان څه ته وایي؟ فرق کوونکي ته. فرق د څه؟ د ټیک او د غلط. قرآن د دې دپاره راغلی دی چې ته د صحیح او د غلط فرق وکړي. په معاشره کې چې څومره علمونه دي څومره کتابونه دي نو دې سره دوه لارې دي او دا فطري دي. دا ما تا نه دي پیدا کړي دا کائناتو سره خدای پاک پیدا کړي دي. یوه غلطه لار ده یو ټیک لار ده. انساني تاریخ کې که هغه قبل مسیح دی او که بعد مسیح دی کومو قومونو چې انصاف لار اختیار کړې ده عدل یې کړی دی ایمانداري کړې ده او ظلم یې نه دی کړی هغې له خدای پاک او محنت یې کړی دی هغې ترقي کړې ده. که هغه په انفرادي توګه ده نو تاسو په دې خپل کلي کې وګورئ چې کوم مشر سار پاسېدلی دی پټي ته تللی دی ماښام ستړی ستومانه راغلی دی بېغمه اوده شوی دی چې هغه د عمر یو حصې ته رسېدلی دی نو هغه دومره دولتمند شوی دی چې هغه په چم ګاونډ کې خپلې ځمکې اخیستې دي او د هغه علاقې مخوري سړی ته جوړ شوی دی. زکات له ورله هم خلک راضي وي دی زکات ورکوي. فقیر ورله هم راضي وي دی خیرات ورکوي. چم ګاونډ والا ورله هم راضي
غم خاده لیم خلک راځي او هغه په خپله علاقه کې نامتو سړی شي. هغه څه کړي دي؟ محنت یې کړی دی، بېایمانه نه دی، غل نه دی او ګټه یې کړې ده. په خپله یې خوړلې ده، په بل یې خورولې ده. کومو قومونو یا قبیلو چې دکه خوبۍ په ځان کې راوستي دي، علم یې کړی دی، د علم په بنیاد باندې هغې خپل صنعت په مخ کې بوتلی دی، که هغه زراعت دی او که هغه صنعت دی. افغانستان دومره ایجوکیټډ ملک نه و، تعلیم هلته دومره نه و، خو هلته د هنر قدر و. چې د هنر قدر و نو د هغه لوار به چې کومه توپه جوړوله نو هغه به د چم ګاونډ ملکونو کې د ټولو نه ښه وه. د لوار به ریسپیکټ و، نو هغه به په هغه خپل پروفیشن کې محنت کو. نو احمدشاه بابا په زمانه کې هندوستان هم افغانستان قبضه کړی دی او ایران هم قبضه کړی دی او افغانستان په خپل هم اسوده حال و. دقسې چې کله د بازنطینیانو ظلم زیات شو، انصاف هغې کې ختم شو، نو ترکیانو کې انصاف و، هغې کې پویه وه، ظلم پکې نه و، د دین قدر پکې و. نو هغې له خدای پاک بری ورکړه او د هغې خلافت جوړ شو. چې هغې کې ګډوډۍ پیدا شوې، هغه ختمې شوې او امریکا، برطانیه، روسو د هغې حکومتونه جوړ شو، په دنیا باندې راج جوړ شو. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې تش علم چې دی دا پوره نه دی. په علم باندې عمل چې دی او هغه عمل په انصاف سره چې ستا معاشرې له انصاف ورکړي. معاشرې له انصاف چې دی دا څه شی دی؟ معاشرې له انصاف دا دی چې تاسو نن وګورئ ستاسو زلمي چې هایسټ کوالیفاید شي نو هغې ته د امریکې نه، د برطانیې نه، د جاپان نه افرز راځي. نو ستا کریم چې دی نو هغه جاپان ته، امریکې ته، برطانیې ته لاړ شي. ستا کریم د هغې خلکو خدمت کوي، ستا کریم د هغې خلکو په لیبارټرو کې کارونه کوي، ستا کریم هغې خلکو ته سروسز پرووایډ کوي. نو بیا د نورې دنیا ټیلنټډ خلک چې دی نو ستا د دې سروسز د برکته هغه ملکونو ته ځي. نو د دنیا ټول کریم هغه ځای ته جمع شي. نو چې کریم یو ځای کې جمع شي د هغه ډاکټر به بهتریني، د هغه انجینیر به بهتریني، د هغه استاد به بهتریني، د هغه خوراک به بهتریني، د هغه رهایش به بهتریني، د هغه سیکیورټي به بهتریني. نو هغه علاقه به په بره ځي او ترقي به کوي. که ته علم کوې او کتابونه ځان سره جمع کوي او دا جرأت درکینی چې صحیح ته صحیح ووایي او غلط ته غلط ووایي. صحیح ته صحیح ویل چې دي دا دومره لویه توره نه ده. غلط ته غلط ویل چې دی نو دا صحیح مجاهده ده. چې تر څو ته غلط ته غلط نشي ویلی ته معاشره نشي سمولی. صحیح ته خو به صحیح هر څوک ووایي. نو چې دا جرأت په تا کې خپل علم نه پیدا کړي چې ته غل ته غل ونه وایې، قاتل ته قاتل ونه وایې، مجرم ته مجرم ونه وایې، ته په معاشره کې غلطکار منې نه کړی شي، ته معاشره نشي جوړولی.